د غزني ښار د دریمې ناحیې اړوند غیب کلندر سیمه کې د 600 مترو په اوږدوالي او د 6 متره په سور سره دا سړک د ښاروالۍ په همغږۍ او د یو نفس موسي له لوري په کانکریټي بڼه جوړیږي. د غزني ښاروال ویل د دې سړک په جوړولو کې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په دې کې تقریبا روزمره 100 نفرو ته د کار زمینه برابریږي چې هغه هم موږ له دغو خلکو چې د غیب قلندر له خلکو چې د وکیل ګذر په همکارۍ باندې له هر مسجده موږ 10 نفره نیولي دي. زموږ به انشاءالله العزیز شپه و ورځ دغه کوشش وي او دا مو قصد ده چې انشاءالله العزیز ولس ته باید خدمت وشي. له بل لوري د سیمې اوسیدونکي دغې ابادۍ ته خوښ دي او وایي چې په جوړېدو به یې د دوی ستونزې حل شي. مخکې بیخي موږ کار نه لاره، وضعیت هم ډېر سره خراب و. دا اوس ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره شوه. مخکې دا لار داسې خرابه وه چې هم د یو اندازه د سیل مخه ده، زمی اوبه پرې راځي، خلک نشي پرې تلای، خټې یې که مریض یې په خپل وخت باندې ساحې ته نه رسېږي، شبخانې ته نه رسېږي، اوبه راتلې، نو د دې سړک په جوړېدا سره مخکې پورته سنګکاري کېږي، د اوبو مخه نیول کېږي او خلکو ته سهولت د کلینیک د هر څه برابرېږي، ساحې ته بازار ته ډېر وختي په خپل وخت سره ځان رسولی شي. د غزني ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي د ښار رغونې په برخه کې ورته نورې پروژې تر لاس لاندې لري چې د ابادۍ ترڅنګ خلکو ته پکې د کار کولو موقع برابره شوې ده.